د ټاپ 20 کارز چینل ته ښه راغلاست. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا ګورو مخکې له دې چې کوم موټر واخلئ نو کوم هغه مهم نکات دي چې هغه باید په نظر کې ونیسئ او کومې هغه مهمه برخې چې دي هغه باید چک کړئ. خب میایم به این که قبل از خرید موتور کدام چیزها را باید چک کنیم. اول میبینیم که موتور نباید دود داشته باشه. دود موتور سه رقم است. یکی دود سفید است و موتور با خاطر دود سفید میکنه که شاید سلندر ماشین درز شده باشه یا هم به زبان ساده ما کرک شده باشه و دلیل دیگه شی هم بوده میتونه که گاسکت سلندر شاید یا سوخته باشه یا هم خراب شده باشه که در این حالت آب داخل ماشین میره و به سوختن ادامه میدهد، باعث دود سفید در موتور میشود. قسم دومش دود آبی یا سبز رنگ است و دلیل این دود آبی هم رنگای پشتم است، یعنی یا رنگ پشتم خراب است یا هم خود پشتم لبه های پشتم میده شده یا خراب است که باعث این میشه مبلین داخل انجن بره و به زبان ساده انجن موتور را مبلین خور بسازه. قسم دیگهش دود سیاه است که دلیل از این دود سیاه فلکای موتور یا چرب می باشه یا هم شاید سوخته باشه و یا فیلتر مبلین موتور چرب باشه یا هم شاید خراب شده باشه که این باعث میشه داخل انجن موتور تیل نسوزه و به شکل دود از موتور خارج شود. و خلاصه این که اگر موتور دود میکرد، البته این سه قسم دود میکرد، پس از او موتور باید خودداری کنین و یک گپ متوجه باشین وی که وقتی که نو موتور را چالان میکنیم میبینیم که یک قسم بخار سفید از انجن موتور بیرون میشه که او مشکل نداره. اگر او قسم بود فرق نمیکنه، میتونین او موتور را بخرید چون او یک قسم بخاری است که تا انجن به حالت خود میه و گرم میشه یک کم بخار از انجن خارج میشه که او اصلا فرق نمیکنه. کار دیگه که قبل از خرید موتور انجام میتین وی است که باید امو درزی که بین دو دروازه است یا در بانت پیشروی است، امو درزای کوچک باید با انگشت اندازه کنید که اگر در بعض جایا بیشتر بود یا در بعض جایا کمتر بود پس را بفهمین که این موتور حتما تکر داشته و این سراغا را از 4 گرد موتور را باید این سراغایش را چک کنین از داله گرفته تا بانت و دروازه های هر دو طرف که نباید این فاصله ها بین دروازه بیشتر باشه. او بل مهم خبره ته متوجه اوسئ هغه دا چې د موټر ډاله خلاصه کړئ او د ډالې هغه فرش پورته کړئ، بیا د هغې رنګ د موټر له بیرون رنګ سره مقایسه کړئ او وګورئ چې باید دا رنګ تغییر نه وي. مخکې له دې چې موټر واخلئ نو دې خبرې ته هم متوجه اوسئ چې باید موټر په یو جک سره پورته کړئ او د موټر لاندې حصه ټوله چک کړئ چې د موبلاینو لیکي ونه لري یا هم د تیلو لیکي باید ونه لري او د موټر 4 واړه ټایرونه په لاس سره وښوروئ چې لق نه وي باید. و نکته مهم دیگه ای که تمام تایرهای موتور را چک کنین که خوردگی نداشته باشه و باید مکمل باشه. او تر ټولو مهم خبرې ته چې متوجه شئ هغه دا ده چې نباید زنګ وهلی موټر واخلئ. د موټر ټول کنجونه چک کړئ، د دروازې خلاصې کړئ، د دروازو کنجونه چک کړئ، بانټ پورته کړئ او د بانټ لاندې هغه ځایونه د ماشین څنګونه ټول چک کړئ چې زنګ ونه وي وهلی، ځکه که زنګ وهلی وي نو د دې موټر بدنه ورو ورو ضعیفه کیږي او له منځه ځي. مهم دیگه که باید متوجه باشین اوی است که مبلین موتور را چک کنید، بعدا هم موتور را چالان کرده و به یک تست درایو بکشین یا هم در سرک بکشینش و حداقل 10 دقیقه موتور را بدوانید تا خوب گرم بیاید موتور و همچنان وقت به سرعت بالا رسیدین متوجه از این صداهای غیر معمول در انجن هم شوین و همچنان اشترینگ موتور را کم رها کنید و ببینید که به طرف راست و چپ خود کلگی نزنه. بعدا هم موتور را دوباره خاموش کنید و مبلین موتور را دوباره چک کنید و ببینید که رنگش قهوه‌ای نشده باشه، چون اگر رنگش قهوه‌ای شده بود پس را بفهمید که کولنت یا هم سرد کننده انجن با مبلین ګډوډ میشه و باعث خرابی انجن میشه. ملګرو دا و د نن ورځې ویډیو، تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.